نن په دغه ویډیو کې تاسو سره مکمل د دې په اړه معلومات شریکوم چې تاسو څه ډول کولی شئ د مختلفو هیوادونو د ویزو لپاره تاسو سم ډول تاسو اپلای وکړئ، ځکه چې اکثر بعضې چې کمنټونه زه ګورم اکثر بعضې خلک شکایت کوي چې ولا فلانکې هیواد ویزې دپاره ما اپلای وکړو خو ماته یې دغه رانه کړله، ماته یې ویزه رانه کړله یا زما ویزه ریجکټ شوه یا فلانکې هیواد ته ما اپلای وکړو نو زما په ډاکومنټ کې مشکلات وو دا واغه دغسې ډېر زیات پوښتنې دي، ډېر زیات کمنټونه پوښتنې ماته راځي. نو نن غواړم په دغه ویډیو کې د همدې په اړه تاسو سره معلومات زه شریک کړم چې تاسې څه ډول کولی شئ چې د یو هیواد د هغې دپاره د ویزټ ویزه وي که هر ډول ویزه وي تر څو تاسې اپلای ورته وکړئ منظم ډول او ستاسو ویزه ریجکټ نشي او ستاسو هغه ډاکومنټ چې کوم تاسو ورته وړاندې کوئ هغه ډاکومنټ ستاسو ریجکټ نشي. نو ځکه چې هر څه یو ترتیب غواړي یو سیستم غواړي که چېرته تاسې لږ ذره هم غلطي وکړئ یو خو تاسې پوهېږي چې نن سبا په افغانستان کې دغسې مشکلات دي چې هر یو سړی فرض مثال کوم هیوادونه چې کوم یو دي هغوی خپله دغسې ډارېږي چې هلته د مشکلاتو په میډیا کې چې کوم څوک کوم څه هغوی ګوري هغوی په ذهن کې یو خبره غورځېږي چې والا افغانانو ته موږ څه ډول ویزې ورکړو بیا چې تاسې په اپلیکیشن کې هم څه دغسې غلطیانې وکړئ بیا هغه مشکلات هر څه ټول یو په دوه چنده یو په درې چنده شي. نو ویډیو تر پایه پورې تعقیب کړئ مکمل د اپلای او د اپلیکیشن د پروسس مکمل هغه طریقه زه تاسو ته در وښیم. هر څه نه لومړی ګورئ په دې کې بعضې نقاط دي باید تاسې یو په یو تاسې باید په نظر کې ونیسئ. نو لکه څنګه چې تاسې دلته په یو ویب سایټ کې یا بعضې د سفارتونو ویب سایټونه ما وکتل چې خصوصا افغانانو لپاره دوی هغه کم انفارمیشن دوی غواړي او دغه اپلیکیشن پروسس دوی څه ډول غواړي. ګورئ د هر څه څخه لومړی چې دلته کله تاسې دغه سبمیټ کوئ معلومات ګورئ سبمیټ کمپلیټ اینډ اکیوریټ ډاکومنټیشن. نو هر وخت چې تاسې اسنادونه دغه کوئ سبمیټ کوئ باید ستاسو اسنادونه او ستاسو ډاکومنټ هر څه باید اکیوریټ واوسیږي هر څه باید سم واوسیږي جعلي کارونه باید تاسې ونه کوئ چې یو شی جعلي جوړ کړئ دغه جوړ کړئ هر څه باید ستاسو چې ټول ډاکومنټ دی هر څه باید منظم او سم ډاکومنټ باید واوسي. نو ډاکومنټ کې باید غلطي نه وسي. ensure you provide all required documents such as your passport, application form, photograph and supporting documents. په دې کې ګورئ ستاسو پاسپورټ سپورټینګ ډاکومنټ څومره تاسې لرئ اپلیکیشن فارم اپلیکیشن هر څه باید تاسې منظم ډول ډک کړئ. او په دې کې دویم strong ties to home your country تر ټولو ګورئ دغه نقطه ډېر زیات مهمه ده. خصوصا ډیر خلک اپلای کوي چې د اپلای څخه وروسته چې کله دوی سفارت ته غوښتل کیږي دوی نه کله انټرویو اخلي نو تر ټولو مهم پوینټ دا وي چې ته په خپل هیواد کې دننه ته څه شی لرې فرض مثال ستا هوم ټای دننه په افغانستان کې څه شی دي چې تر څو هغوی په دې باندې قانع شي چې دغه سړی که دغه هیواد ته وزټ دپاره ځي دغه بیرته هم خپل هیواد ته دننه بیرته راځي. نو لکه څنګه چې تاسو دوی په خپل هغه سفارت په ویب سایټ کې چې دوی کوم ذکر کړي دی ګورئ strong ties to your home country. Gori, demonstrate strong ties to your home country such as family, employment, property, ongoing education. This shows that you intend to return after your visit. خو بیرته خو به دغسې به دوی به داسې قانع کې دننه په هیواد کې داسې یو strong home ties ورته تشریح کړي چې دغه خبره د دوی ذهن ته خپله راشي چې که دا لاړ شي هلته بیرته د خپل هیواد ته بیرته دی راځي. Clear purpose of your visit. نو تر ټولو مهمه خبره چې دا ستاسو د ویزټ باید یو کلیر پرپس باید واوسي ستاسو هدف د ویزټ هدف باید معلومداره واوسیږي داسې نه چې فرض مثال دا نه پوښتنه کوي چې هلته ته څه هدف دپاره ځې نو تاسو اصلا کوم ځواب تاسو سره موجود ونه اوسیږي چې زه هلته زه څه هدف دپاره زه ځمه. ګورئ Clearly state the purpose of your visit, whether it is for tourism, business, study or family visit. هر ډول ویزې فرض مثال مختلف ویزې دي ویزټ ویزې دي فرض مثال فیملی ویزټ ویزې دي یا ټورست دپاره ځي که هر څه دپاره که هر بخش ته ځې باید ته په همغه بخش کې ډېر معلومات باید ته لاسته راوړې. فرض مثال ته د ټوریزم ویزه ته اخیستې ده باید حد اقل ته د هغه هیواد په اړه ډېر زیات معلومات باید ته ولرې ځکه چې هغه هیواد دپاره ته د ټوریزم یعنی ایز ا ټورست هلته ځي ټول ځایونو حساب کتاب هر څه باید تاته معلوم وي هر څه باید تشریح کړي که فرض مثال د چا د فیملی وزټ دپاره ځي حد اقل باید د فیملی او دعوتنامه هم باید در سره اوسیږي چې هغوی درته د هغه دعوتنامه ولیږي نو په همغه دعوتنامه باندې ورته لاړ شي ورته وایي چې هلته زه فیملی لرم فلانکي ځای کې اوسیږي هلته ځم او دومره وخت لپاره هغوی بېرته وزټ کوم او بېرته راځم. فاینانشل سټیبلیټي تر ټولو استیبلیټي یا تر ټولو مهم پوینټ
دغه د فاینانشل سټیبلیټي ده چې تاسې فرض مثال که هر یو هیواد ته تاسې ځئ نو هغه فاینانشل سټیبلیټي هغه پروف اف فاینانس دوی ته باید تاسې وښایاست چې دغه زما بینک اکاونټ ده، زه دومره پیسې په خپل بینک اکاونټ کې زه لرم. که چېرته زه فرض مثال دلته ځم نو ټول هغه مصارفات تا به یې ځان سره سنجش کړي اوسیږي. که هر یو هیواد ته ځي، هر یو هیواد چې دغه مصارفات او سیستم حساب کتاب هغه فرق لري. هر څه باید تا په ذهن کې ذکر کړي چې فرض مثال ستا تګ او راتګ دغه ټکټ پیسې څومره کیږي، څومره وخت چې ته هلته پاتې کیږي په هوټل کې د یو شپه یو هفته د دې ټول مصارفات څومره کیږي دا باید تا ضرب کړي اوسیږي ځان سره. دا چې ته چکر دپاره ګرځې مکمل دغه ټول مصارفات هر څه دومره باید پیسې ته په بینک اکاونټ کې ته ولرې. نو هغه باید یو سټیټمنټ دوی ته وښایي. نو سټیټمنټ کې هر څه ورته وښایي چې دغه پیسې دي، فرض مثال دا په خپله زه سپورټ کوم دومره پیسې زه په خپل بینک کې لرم، دغه زما سټیټمنټ ده. نو دا هم ډېر مهم ده. سټیټمنټ هم بیا دوه ډوله دي. یو سټیټمنټ دا ده چې هغه لږ چلیدلی اوسیږي، حد اقل 6 میاشتې 7 میاشتې یا 1 کاله پورې چې هغوی پوه شي دومره پیسې تللي راغلي دي. او بل سټیټمنټ د فرض مثال تاسې یو دمي تاسې پیسې اچوئ، نو دا لږ ذره لږ بعضې وخت کې مشکلات جوړوي چې یو دمي تاسې پیسې واچوئ ورته وښایي، نو هلته بیخي د پیسو تګ او راتګ دا حساب پکې نه وي. نو که چېرته د 6 میاشتې حد اقل تاسې یو بینک سټیټمنټ ولرئ، دا تر ټولو ښه خبره همدا ده چې ستاسو د ویزې اخیستلو هغه چانسونه ډېروي. بل چې دا کنسسټنسي ان انفارمیشن، ګورئ ensure all information provided is consistent across all documents. نو تاسې باید دغه خپل ځان باید میک شور کړئ چې څومره معلومات او انفارمیشن چې تاسې په ډاکومنټ کې تاسې ورکړی دغه ټول داسې نه ده چې فرض مثال تاسې دروغ ویلی اوسیږي او شی همداسې ځان نه تاسې لیکلی اوسیږي. نو هغه ټول باید سم معلومات باید وي چې کله تاسې انټرویو دپاره هلته کښېنئ ستاسو ډاکومنټ کې هغه معلومات ګوري، کله چې بیا تاسو نه پوښتنه کوي هغه ستاسو د پوښتنې ځواب او چې کوم چې تاسو هلته په ډاکومنټ کې تاسو ورته وړاندې کړی دا باید ټول یو رقم اوسیږي. دی باید دغسې کوم غلطي او دغه باید تاسې ونه کوئ. بل په دې کې address potential concerns privately if there are any potential issues with your application such as previous visa refusal or gaps in your travel history, address them upfront in your cover letter. یعنی که چېرته مخکې فرض مثال کوم مشکل تاسې ولرئ چې ستاسې ویزې کوم ویزا ریفیوز شوی کوم دغسې نور پرایویټلی کوم مشکلات وي د هغه وي دا باید تاسې په هغه کور لیټر کې هر څه باید تاسې ذکر کړئ، ځکه چې هغو سره خو ډیټا موجوده ده. نو دا هم ګوره یو غټ دغسې یو مشکل تاسو جوړوی شي، ځکه چې ستاسو ټول ډیټا دوی سره الریډي موجوده ده. که چېرته تاسې ورته دروغ ووایئ چې والا فرض مثال یو وخت کې تا ورته اپلای کړه ستا ویزا ریجکټ شوې ده، دوی چې کله ستا دغه اوس پروسس کوي ګوري چې یو ځل د دې ویزا ریجکټ شوې ده او تا ځان غلی نیولی، دا هر څه باید دوی ته هغه صفایي ورته په کور لیټر کې ورته الریډي تا وړاندې کړی اوسیږي. Follow instructions carefully, read and follow the application instructions carefully. Each country may have specific requirements, so make sure you are meeting all criteria. دا چې کله چې کوم یو هیواد ویزې ته تاسې دغه کوئ اپلای کوئ د هغې ټول هغه کریټیریا ټول هغه شرایط باید تاسې مطالعه کړی اوسیږي. هماغه شرایطو ته په کتو سره باید تاسې ډاکومنټس باید تاسې اماده کړئ، نه باید تاسې همداسې چې هلته شرایط کې یو څه شی وي تا ورته ډاکومنټ بل څه شي اماده کړی اوسي، نو طبعا بیا ستاسو ویزا دغسې ریفیوز کیږي. نو هر څه هغه شرایط باید تاسې یو په یو ولولئ. Stay updated. Keep an eye on changes in visa policies or requirements for your destination country. او باید تاسې همیش وخت باید تاسې معلومات باید تاسې واخلئ، نه چې کوم وخت کې دغسې کوم څه شی تغییر شوی تبدیل شوی اوسیږي، نو ځان باید تاسې اپډیټ ورسره وساتئ. هر څه په اړه باید تاسې معلومات ولرئ. Seek professional advice if needed. Consult with an immigration lawyer. تر ټولو مهمه خبره یې دلته په اخره کې دا کړې ده چې که چېرته بیا هم په دغه هر څه باندې تاسې نه پوهېږئ نو تاسې کولی شئ چې یو ویریفاید امیګریشن لایر څخه تاسې دغه وغواړئ، معلومات تاسې وغواړئ، هغې سره تاسې کښېنئ د هر څه باندې هغوی تاسې پوهې کړي. نو دا چې څه معلومات زه دلته په انټرنیټ کې ګورم نو هغه زه تاسو سره شریکوم. نو بیا هم که تاسې څوک څه پوښتنه لرئ انشاءالله زه ستاسو په خدمت کې یم. څه چې ما ته زده وي زه دغه معلومات زه ګورم انشاءالله تاسو ته به رسوم. مننه.